إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بشک از غوړ چې ته د مو د وژلې په ګناه باندې او په خپل مخکنی ګناه باندې وخته شي بیا چې د دوزخ په ملګری کې شي او دا د ظالمانو جزا ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نو هغه ته خپل نفس د خپل ورور مکول کشلی او آسان کړل نو هغه یې قتل کړ نو دای شو له توانیانه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نو الله تعالی یو کارغر ولجا چې مځکه یې کندله د دې د پوره چې هغه قاتل ته وشي چې څنګه هغه د خپل ورور جوسه پټکي. هغه وویل هی افسوس آیا زه د دې کارغه په شان کې دل نه هم عاجز شوم چې د خپل ورور جوسه مې پټه کړې وای نو د پښیمانه کې دین کې څخه شو. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. د همدې وجنه میش په بني اسرائیل باندې لازم کړی وي چې بشکه خبره دادو چې چا هم یو نفس د بدلې نه بغیر یا په مځکه کې د ورانکارۍ نه بغیر ووژه نو گویا که هغه ټول خلق ووژل او چا چې دغه نفس ژوندی بچ که نو گویا که هغه د ټول خلق ژوند بچ که او یقینا دی ته د میش رسولون اشکارا نقش روړې وې. یقینا بیا د دې نه پس هم په دې کې ډېر خلک په مځکه کې خامخا زیاتې کوونکي دي.